اسلام دغه مشن د افریقې په افریقې بسنګلونو ته ورسا التک د الله اکبر आवाज لګیږي د تبلیغي جماعت برکت ده د امریکای جزیرو ته لاړ شه التک یو مسلمان ولاړ له کلمې شهادت وای لا اله الا الله وای د تبلیغي جماعت برکت ده د برتانیې زنګلونو ته لاړ شه د برتانیې او د فرانس جزیرو ته لاړ شه التک ته یو مسلمان ملاویږي التک د دین مهنت کیږي د تبلیغي جماعت برکت ده ماوی پاکستان کې هغه زګونو تلاړ شه چې خلکو له کلمه نه ورتله خلکو له خپل منځ ورله نه ورتلو ماوی هغه چې تلاړ شه التک نن مساجد آباد دي التک نن خانقاهونه آباد دي التک دینی مدرسې آباد دي الحمدلله د تبلیغي جماعت مهنت ده تبلیغي جماعت دینی مدارس هم د علماء دیوبند تبلیغي جماعت هم د علماء دیوبند ماوی د اسلام د نشر او اشاعت خبره رااله علماء دیوبند میدان کې ماوی د اسلام تحفظ وشو د جهاد په ذریعہ سره الحمدلله پر دنیا کې جهاد علماء دیوبند کړه ده الحمدلله ماوی کے سترګې نه پټه 15 کال افغانستان کی خلافت اسلامی نافذ او الحمدلله د دیوبند بچو نافذ کړه نن الحمدلله 25 ملکونو سره کډغر او حالت دیوبند بچو او الحمدلله برال محترم معرض داکو قرآن مجید دا اللہ رب العزت آخری محفوظ و موجود کتاب علماء دیوبند ختم نبوت په حوالے سره میں خبر کول قادیانین تبوسو کو ملونا ختم نبوت کا معنی چې تکه دا مانستان مخ کی چاکړی دا از د ختم خات اغویز استاو سره د ختم نبوت خاتم النبیین الفاظ منم خو معنا در سره ختم نبوت الفاظ در سره منم خو معنا در سره زمو علماء دیوبند تبوسو کو ملون تسمانا کے دویل ہاں خاتم په معنا د مہر سره راځي مخ کې دا مہر د الله سره وسه دغه مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور کړه دي نبی علیہ السلام چې غواړي په چا باندې دغه مہر لګي هغه غیر تشریعی نبی جوړیږي علماء دیوبند تبوسو کو ملون صحابو نه دغه معنا نقل دنا صحابو د شاګردانو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله نه نقل دنا داغه شاګرد امام مالک نه نقل دنا داغه شاګرد امام شافعی نه نقل دنا داغه شاګرد امام احمد رحم رحمه الله نه نقل دنا زمون علماء دیوبند ته جواب ورکو ملونا چې کله زمون دغه اکابرون نه د نقل او ته بیانې کله زمون دغه سلبون نه د نقل او ته بیانې به سترغه معنا برتلو ورکو ماوی ہاں محترمو قرآن مجید دا اللہ رب العزت آخری کتاب محفوظ کتاب نند دا الفاظم محفوظ دی اور ردمانام دا الفاظم محفوظ دی اور ردمانام ماوی ہاں نن محترم دې تبعات خیال ساتي نن یو وړل هغه د قرآن دشمن ده په قرآن باندې برای راست حمله کوي دی وکړه راځي یو انداز سره کله بل انداز سره دا د کو پر جامه کیو قرآن کله راواغستو لیټرین کیو ویو کله قرآن راواغستو باغی باندې ډزې وکړي قسمه طریقې اختیار کړي او محترم دا زموسته هغه ازلی دشمنو چې رااله کو پر پجامه کیو دغه کله هغه وکړه هندستان کې یو دور راغی چې کله 1857 د جنگ ازادي نه رستا کله چې د انګريز منحوس غلبه رااله هغه یو غاړی د قرآن مجیدونو نه ډک کړي د روان دی یو کس مخله ورغه د انګريز نه تپوس کې ورته وی دا چرته وړي دی ورله جواب ورکي دا قرآن مجیدونو وړم دا سوزوما دا قرآن مجیدونو نه ختمو ورته وی ولی ختموي دا کتاب مسلمانانو ته دهشتګردي ورخی دا کتاب مسلمانانو ته غلط درس ورکي نعوذ بالله تر سوچ دغه کتاب مونږ نه ختم کړل د مسلمان د ذهن نه د جهاد جذبه نشو وسته هغه عالم ته تبوسو کو ماشوم بچي ور سره ده ورته لک صبر وکا هغه ماشوم بچي ته وي بچي شروع کا اوله سپاری نه یورو کو دویمه سپاری نه یورو کو دریمه سپاری نه یورو کو تر 30 وفاری پورې لاړو هغه عالم ورته دا خو بتاسو وسوځوي دا کاغذونه خو وسوځوي دا غته خو بتاسو وسوځوي دا خو به یې رکی او ها د دې سنو سره بس کوي دا خو دې سنو کې محفوظ ده الحمدلله ماوی ہاں محترم قرآن مجید یو طرف تک حمله ده د کافرو د طرف نه او زماوستا ازلی دشمنانو دا خو همیشه کار امدغه ده دغه هغه سیز وسوسو دغه په عالمی دنیا کې هغه سيزونه ولیدل مولانا فیروز الفقار سے دامت برکاتهم فرمای دوی انګلند کې یو مجلس وشو د اسلام د نمائندګۍ د پاره په کرسي باندې زناس اخوا هر مذهب والا ناس دوی مات کله چرالو ممکن ناستو هغه ځکه ما आवाज ولګو ما مونږ ناسو راځي هر یو بد خپل کتاب والا ہر دین والا چراغلی د خپل کتاب نه یو رکو تلاوت کوي ہر دین والا چراغلی د خپل کتاب نه یو رکو
دی وای ما شروع وکړه ما د قران مجید نه یو رکو تلاوت ته ټول خاموش دي دی وای زمانہ اخوا چې د نور نمبر راغی هغه خاموش دي د خپل کتاب یو لفظ ورته نه فرضي چې هغه وای ما وی ها دیو خراغی نسوی دی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتهم العالیہ فرمائی دیوی زلاړم فرانس ته فرانس کې د عیسائی پر د عیسائی يهودو پروفیسورانو یو میټینګ دی 70 او یا پروفیسوران هغه کې موجود دي دیوی بحث شروع دی په قران باندې دیوی اخیری کې زپاسه رم ما وی قران مجید د الله رب العزت اخیری محفوظ آسمانی کتاب دی دې کې تر اوسه پوری دومره تبدیلی نه ده شوی تاسو ټول بحث او مباحثه بزله مولانا طارق جمیل سے فرمای ما هغه کی خبره وکړه دغه پروفیسورانو ماته ویلا مونږ یو اله ایجاد کړی دا په دغه اله باندې مونږ هر کلام ګورو په اویا زاویو سره مونږ یو کلام ګورو چې دې کې څه غلطی شته کې نشته ول ماته چې مونږ له یو هفته ټیم راکا مونږ دغه کتاب قرآنی مجید په دغه اله سره ګورو یو هفته چې کو بیا تا ته وای داغه نه پس په دې باندې بحث وکړو مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتهم العالیہ فرمای یو هفته بس دوباره 70 او یا پروفیسورانو عیسائی يهودو دا وی میټینګ دوباره انعقاد وشو هغه مجلس دوباره انعقاد وشو دوی زم هغه کې موجود یم هغه او یا واړه پروفیسوران د قران صداقت او حقانیت چې ولګیدو او یا واړه پاسره کلمه شهادت ویل مسلمانان شو ما وی ها نن پورا دنیا الحمدلله دا تسلیم کړی دا ما سو کاله مخ کې یو عیسائی مبلغ مسلمان سویره ما دا انټرویو کته دنه تبوس کې ورته وایي کنه سسیز مسلمان کړي دی ورته د قرآنی مجید یو آیات مسلمان کړه دی ورته کم آیات مسلمان کړي دی ورته د قرآنی مجید یو آیات خپل تفصیلی واقعي ورته شروع کړه هغه واقعي حاصل مختصر الفاظو کې دی وایي زه مونږ یو کس گمراه کوو په اسانه سره یو کس شکار کو دنیوي مفاداتو په ذریعہ سره چاته علاج کړي چاته کو سبق کړي چاته کور جوړ کړي چاته پیسې ور کړي هغه کس هم عیسائی کو دیو یو زمیدار بابا باندې واوختره د کلو علاقو باندې یو زمیدار سپینګره بابا دی دیو د باندې ما مهنت کوو د سره کلک شو د زما دعوت قبول نکو دیو اخیره کې